د زابل ولایت د اصلاحات اداري او ملکی خدمتونو امریت مسؤلین وایي چې د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي لارښوونې په اساس یې د دې ولایت د ټولو ادارو رئیسانو، امرینو، اداري او مالي چارو مدیرانو لپاره اووه ورځنی سیمینار په لار اچولی و چې پر مهال یې په اداره کې د رهبري، مدیریت، نظم، پلان جوړولو او ارزونې، مالي او اداري چارو په اړه د مرکز څخه د راغلو مسؤلینو لخوا سیمینار وړاندې کړل سو. نوموړی زیاتوي چې د دې سیمینار ورهاخوا په پلان کې لري چې د ولسوالیو د مسؤلینو او اداري برخې کارمندانو ته هم ورته سیمینارونه چمتو کړي. دا سیمینار د مرکز او د مشرتابه په هدایت باندې په زابل ولایت کې دایر شوی و. اووه ورځې یې دوام وکړ او د رئیسانو صاحبانو، امیرانو او مدیرانو په شمول 1.5 کسانو ګډون پکښې وکړ او انشاءالله دغه برنامې به د کال په اوږدو کې تر 100 کسانو پورې موږ غځوو. همدې مهال د دیوالو هم په ترسره شوي سیمینار کې وښوده او زیاته کړه چې پر مهال یې د ادارې او رهبرۍ په چارو کې اړین معلومات لاسته راوړل. ټولو رئیسانو لپاره د رهبري په اصولو باندې، د رهبري په ډولونو باندې، په تصمیم نیونه باندې، په دغو موضوعاتو باندې مفصل بحثونه وشول. هر رئیس او هر مدیر کولی شي چې د دې سیمینار د اخیستلو څخه وروسته یو منظم پلان جوړ کړي. دا سیمینار زموږ دپاره ډېر ګټور و چې موږ ډېرې زده کړې پکښې وکړې. په اداري مدیریت، د پلان جوړونې، د رهبر په باره کې، د ټولو په باره کې موږ ته د استادانو د خوا څخه ډېرې ښې زده کړې راکړل شوې. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم د مرکز او ولسوالیو مسؤلینو او کارکوونکو ته ورته سیمینارونه جوړ شوي.